را سره اجازه به فاین کلیکشن انچارج د ویلونه والا او تر سیپیک پروګرام هنم پوری هغه انچارج اجازه به اداره ته وایي چې سیپیک په تاسو جوائن کړل سیپیک نو تاسو یوټیوب کوئ نو سر مونږ په فیسبوک باندې ګورو چې کوم فیسبوک کولاو کوي چې تاسو لاولنی پوسټ راځي چې سیپیک احساس کوي چې سکندرونه دي او ځانان چې کوم ډیر ځانو خپل دي دې حواله سره تاسو دا به څنګه کوي چې دې کې کومې څنګه راځي چې د حویلونه حویلو کې موږ ما چې ما کړې د ځان دا افیسر باندې پاتې شم هغه زما مخکې ډیوټي وه او البته زما سره اوس موجوده ټیم ته کوم ځای نه زما ډیوټي ده د کوم پلازي نه دي چې نارکوټ والنه والا تر 3.1 تختاکوټ پورې زما ډیوټي ده نو دې نه مخکې زه تاسو ته خبره زما د سیپیک سره واقع چې دې سره ریلیټډ یم دې نه مخکې زه د CCC سره کله سیفټي افیسر وم هغه وخت یوم لکه 3000 3.5 لیبر زموږ انډر کې وو او کار به کوله نو هغه ټیم کې هم د سیپیک باندې تاسو لري ګاډي پورې خبره کوله چې هغه وخت هم دا ګاډي په دې باندې کابو کټل وتل او آرمي مو هغه وخت ولاړ او بوم د پرې کتل بیا د خلکو دغه پیدا کړ چې را مطلب دا چې دا کولاو شي لکه از مین خبرې کوم چې دا کولاو شي نو هغه تر هغه پارلیمنت پورې او د یو ځکه او بل ځکه دا باس په وشو چې امیر پریدي غریب نه پریدي غریب پریدي امیر پریدي نو لهدا د دې سیفټي کمپلیټ نه و حالانکه دلته زغه وخت هم د کپټن احسان ته وو ډېر ښه الله دې عزت ورکړي هغه دا خبره کړې چې را د دې سیپیک دومره جلدي دغه مکوي لهدا چې دا سوپر کمپلیټ شي نه د CCC کمپلین دا کمپلیټ کم تاسو را مکمل کم چې سیفټي تاسو ټوټل ولې نو لهدا بیا به تاسو ستاره دې کې څه مسله نه وي مطلب دا چې حادثات به کمی او زموږ خلکو مړ ډېر دادی و چې را کولاو خیر به هر حال کولاو شي نو اوس کولاو شوی دی ګورو په حادثات په لګنه چې ډېر زیات دي خو د دې مین وجه زمونږ د عوامو ده چې موږ اول ډېر دغه کوو او اوس هر څنګه چې دا کولاو شوی دی نو اوس حکومت له هم دا پکار ده چې ډي سي صاحب دا پکار ده چې دې باندې ډي سي اول خبره هم غریب زما په شک نه راځي خو البته چې د ادارې سوري د ضلع بادشاه دی نو که دې ته یو خبره راوچته کړي او ښه صحیح پرې راوچته کړي چې یاره دا مړي موږ نشو سمبالولی اوس هر څنګه چې دا موږ د دې افتتاح کړی نو لهدا دې باندې تاسو شروع کړئ چې اوس دا دې سیفټي پراشي او وري وي چې راته دې باندې د اوان ته دا یو خبره دغه ورکی چې زه تاسو له مکمل درې دغه راوړم چې را کوم د خپل پوره کوشش کوم چې دې باندې د سیفټي مکمل شي او ان شاء الله تاسو ځان نه چوي هغه مې خوشي